ګیله به نه کوې اختره کور ته نشم درتلی ګیله به نه کوې اختره کور ته نشم درتلی زه د پردي د لاس مزدور یم اجازه نه لرم سلامونه درنو لیدونکو اکبر صافی یم له اروپا څخه په خصوصا په اروپا کې د فرانسې څخه خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسېږي اختر مو مبارک شه لمونځ روژې مو قبول وي درنو لیدونکو راغلی یم په فرانسه کې پاریس ښار ته له ګڼ شمېر افغانانو سره به اختر مبارکي کوو او د افغانستان د کلتور او فرهنګ په اړه به ورسره خبرې کوو چې دلته په فرانسه کې افغانان څرنګه اختر لمانځي او په افغانستان کې څرنګه لمانځه له ما سره اوسئ. نن د اختر لومړۍ ورځ ده راغلی یم په فرانسه کې د خپلو افغانانو سره مې لومړی اختر وکړ دا چې هر افغان زه ګورم ډېر زیات خوشحالیږم او د افغانستان د زړه مینه مې ورسره ماتېږي. وریاخیل صاحب بیا دې هم اختر مبارک شه څنګه وه روژه مو څنګه وه او هغه هم په اروپا کې. مننه زه هم په خپل وخت تاسو ته او تاسو د چینل په ذریعه ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي وایم. الحمدلله روژه مبارکه وښوله خدای تعالی دې په خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي. امین. موږ ټول افغانانو خپل عبادتونه په ښه صحیح توګه ادا کړل او نن د اختر لومړۍ ورځ ده لکه څنګه چې تاسو ګورئ په هر حصه د پاریس کې افغانان سره راټول شوي دي او هغه کوم ځای کې چې جوماتونه ورته نږدې دي ټول راغلي هلته د اختر لمونځ وکړه او ټول یو بل سره ګوري او خپل وطنۍ مینه راتازه کوي او د یو بل کورو ته ورځي لکه څنګه چې په وطن کې همدغه شی دلته هم د خپل کلتور خپل فرهنګ ژوندی ساتلی. ډېر ښه ډېر وریاخیل صاحب دا راته وایي چې څومره وخت کېږي تاسو په اروپا کې هستئ؟ د ما 15 کاله شو په اروپا کې. ښه ډېر 15 کاله په اروپا کې شو. د افغانستان اختر دې یادېږي؟ زه ښه زیات څه دې ډېرو ته یادېږي؟ داسې هره ثانیه هره لحظه د انسان یادېږي خو د اختر په ورځ کې چې هغه کوم ګڼه ګوڼه د افغانانو یا هغه کومه مینه وي شکر الحمدلله دلته هم شته ده خو هغه کومه مینه چې په وطن کې هغه کومه د زړه احساس چې په وطن هغه خاوره کې ده بیا په نورو ملکونو کې نشته. بلکل دا زه در سره منم. خدای د هغه ورځ راولي چې ټول په خوشحالۍ سره خپل وطن. آمین. نو وریاخیل صاحب دلته څنګه د افغانانو ژوند څنګه دی یو بل کره ځي نه ځي لکه د افغانستان غوندې څنګه چې تېر مې یادوري وکړه مخکې شکر د الحمدلله د افغانانو ژوند ښه ده هغه کوم چې یو څه وخت پخوا راغلي څوک چې نوي راغلي دي هغوی بعضې بند کمپونه کې دغه کمپونه اجازه نه ورکړي د ورځې اجازه ورکړي چې لاړ شي اما د شپې لخوا اجازه نه ورکړي چېرته لاړ شي د ملګرو دوستانو کره هغو ته به لږ ذره سخت دي او نور کوم افغانان چې دلته ژوند د زندګي جوړه ده کورونه لري کاروبار لري هغوی ټول لکه څنګه چې افغانستان کې د یو بل کورو ته ځي دلته هم همدغسې دا نه ده چې دا د کوم ولایت ده دا د کوم قوم ده دا د کومې ژبې ده دا د کوم نژاد ده چې په نوم افغان دا د یو بل کره خپله مینه او خپل احساس شریکوي یو بل. نو وریاخیل صاحب ملګري ډېر زیات دي څوک دوستانو کره ځي څوک خپل ملګرو څخه ځي فکر کوم په لومړی کې خو د اختر مبارک شه لمونځ روژې دې قبولې نوم دې د کوم ځای؟ سلامونه او نیک هیلې ورجان تا دې هم اختر مبارک لري چې روغ او جوړ کړې تا جامع پټې سره نوم امید د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ بیا هم تاسو اختر مبارک وایم او ټول افغانانو ته چې په اروپا کې میشت دي او خارج کې په داخل کې د زړه له کومې اختر مبارک دی تعالی دې چې روغ او جوړ او د صحت جامع
مننه ډېره زیاته قربان. څومره وخت کېږي چې راغلی اروپا ته؟ یعنې ما خو تقریبا یو کال پوره کېږي دلته فرانس. ډېر ښه. لومړی اختر دی دی دویم اختر و. د افغانستان اختر څنګه دی؟ د اروپا اختر څنګه دی؟ والله طبعا فرق لري نو هلته خپل فامیل وي، کورنۍ وي، دوستان یې انډیوالان یې. دلته م الحمدلله ښه د ملګري شته، دوستان دي، شکر ده. بیا هم د افغانستان اختر د ده سره څومره تفاوت کوي؟ والله ډېر تفاوت کوي، ځکه د هغه د فرهنګ وجه د فرهنګ فرق کوي. هلته هر سړی خپل خاص دستور کوي، دلته موږ راغلو بس اختر لمونځ مو کړو بس خبره ختمه ده. هلته لکه افغانستان کې 2 الی 3 ورځې پورې دغه د اختر او خلک یو بل کې راځي، کیني، جوړېږي، ناسته ولاړه کوي. طبعا فرق کوي، د اروپا او د اختر فرق کوي. د افغانستان د څه یادېږي ډېر؟ والله د افغانستان خو ډېر شیان یادېږي. دغه ځای ګرځېدل، د باد له وختونه به چې مونږ وکړو یو بل سره به تللو، یو بل سره به کېناستلو، نو دلته هغه څه نشته. خوشحاله شوم چې له تا سره مرکه وکړې. یو لنډ پیغام به دې واورو. نه هم چې بس پیغام مې دا ده چې خدای تعالی دې موږ وطن کې سوله راولي او بس هر چېرې زموږ وطنوال خدای اباد او سوکاله وي. مننه وروره هم مننه ډېره زیاته. کور ودان. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د وریاخیل صاحب سره راغلی یم د احمدي صاحب کور ته، او نن د اختر لومړۍ ورځ ده. ملګري دوستان راغلي دي ټول د احمدي صاحب کور ته. وریاخیل صاحب نننۍ ورځ مو بیا هم اختر مبارک شه. د کوم ځای نه پیلو؟ کور د ودان صفای صاحب. زه هم خپلوار تاسو ته بیا د اختر مبارکي وایم او تاسو ټول لیدونکو ته. نن ورځ خو شکر د الحمدلله چې ډېره په خوشحالۍ تېره شوله. ټول دوستان ملګري سره راټول شوي یاستو. دلته نن د احمدي صاحب کور ته راغلو. له دې وروسته به نور ځو د نورو ملګرو دوستانو کورونو ته. خپل کلتور او فرهنګ به تازه ساتو او خپل وطنۍ مینه به پرې تازه کړو. مننه ډېره زیاته. د یادونې وړ ده چې په فرانسه کې د افغانانو د ټولنې مشر وریاخیل صاحب دی چې ډېر زیات زحمت باسي د افغانانو دپاره او شپه ورځ یې یوه کړې ده. موږ ترې مننه کوو. د مننې وړ نه ده صفای صاحب. هر افغان په یو بل باندې حق لري او بعضې چې وس توان لري او د خپل افغانانو لپاره د خدمت جوګه ګرځي، هغوی ته موږ هم هر کله ووایو او موږ ته د خدای پاک نور هم توفیق راکړي چې د خپلو افغانانو لپاره د خدمت جوګه وګرځو. ګر چې موږ په وطن کې هم دا تعهد کړی و چې د خپلې خاورې لپاره، د خپل ملت لپاره، د خپل ننګ و ناموس لپاره باید خدمت کې اوسو او دلته هم همغه تعهد باندې ولاړ یاستو. مننه ډېره زیاته. وریاخیل صاحب یو لنډ پیغام به دې واورو او بیا به همداسې راشو نورو دوستانو ته. احمدزی صاحب نور دوستان دي، نو یو لنډ پیغام به د وریاخیل صاحب واورو، بل دغه به راځو. زه خو له ټولو افغانانو نه یوه هیله لرم چې هغه ټول ماشاءالله چې هغه څوک په سوشل میډیا کې فعاله دي دوی د یووالي او اتفاق لپاره غږ وکړي. د موږ تاسو ټولو لپاره چې ډېره ضروري ده یووالی او اتفاق. که موږ یو موټی سو او یو غږ سو انشاءالله چې راتلونکي کې به موږ ډېر څه ولرو. خصوصا د فرانسه میشتو افغانانو نه مې هیله دا ده چې د راتلونکي نسلونو لپاره راځئ چې هغه پروژې په مخ یوسو چې د موږ او تاسې 15 کاله بعد خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپله ژبه تازه واوسي. مننه ډېره زیاته. احمدزی صاحب مې راوغوښته خواته وایي 2-3 پوښتنې به وکړي. نو 2-3 پوښتنې به ډېرې لنډې وکړم. په لومړیو کې د اختر مبارک شه. ځان دې راوپېژنه چې لیدونکي دې ګوري. خیر ویسې اول خو دې تاسو ته بیا ټولو لیدونکو ته د ما د طرف نه د وړکي اختر ډېر مبارکي وایم. ټول دوستان چې کوم ټول راغلي ټول نه ډېره مننه کوم چې په دې خوشحالۍ او په دې هغه په اختر په ورځ موږ سره یو ځای سوي دي. خدای دې موږ او تاسو ټول خوشحاله او په اتفاق لري. څو کاله کېږي راغلي یاستئ احمدزی صاحب؟ موږ خو خپله دلته 12-13 کاله کېږي شاته. ماشاءالله. 12 کاله. افغانستان ته تللی؟ افغانستان ته تللی یم، یو 2 ځله تللی. 2 ځلې تللی. د افغانستان څه دې یادېږي؟ بس د افغانستان مینه او د افغانستان د خلکو خلوص او د افغانستان د خلکو اتفاق او بس د افغانستان چې کومې بدبختۍ وي الله تعالی هغه بس وطن کې سوله او الله تعالی دې نور هم سوله راولي
امين. او الله تعالی دې موږ تاسو وطن کې ټول هم سي خوشاله او آباد لري. خوشاله شوم اخره کې یو لنډ پیغام اورم. مننه خیر سي تاسو راتګ نه سي تاسو زحمت وبس غونډه ورځ موږ سره تېره کړه او بس د ما پیغام کوم دا ټول ورونو ته ده چې موږ او تاسو مهنت وکړو او خپل درسونه او خپل کاروبار او خپل کار ته هغه وکړو چې موږ او تاسو وطن لپاره او د ځوانانو لپاره کار وکړو. خدای پاک دې موږ او تاسو وطن همیشه آباد او خوشحاله لري. ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نیکی هیلې او احترامات ټولو ګډونوالو ته او لیدونکو ته. نوم مې عبدالخالق عارف دی او د ننګرهار ولایت یم. ښه ډېر ښه. عارف صاحب څومره موده کېږي راغلي یاستئ فرانسې ته؟ زموږ خو لږ وخت کېږي، تقریبا 3 کاله کېږي په فرانسه کې یو. د افغانستان اختر څنګه دی؟ د اروپا اختر څنګه دی؟ واقعا په افغانستان کې خو اجتماعي ژوند دی، هلته ناسته پاسته غم ښادي مړی ژوندی خپل خپلوانو اقاربو دوستانو او ملګرو سره شریکي. خو په دې حال هم شکر دی چې الحمدلله په دومره باریک وخت کې او بیا د مسافرت په ژوند کې سره داسې ملګري او دوستان راغونډېږي. الله مو خوشحاله او آباده لره. یو لنډ پیغام دی اورم. لنډ پیغام مې دا دی خصوصا په اروپا کې ځوانانو ته چې د وخت اهمیت وپېژني او دویمه خبره دا ده چې باید په اتفاق واوسیږي. د ټولنې مشر یا په خپله کورنۍ کې مثلا په کور کې بیا د مطلب په اتفاق دې اوسیږي او د وخت ډېر اهمیت وکړي. په اروپا کې وخت ډېر زر تېرېږي، انسان په ځان نه پوهېږي. خپل هدف باید لاسته راوړي. د څه مقصد دپاره چې سړی راغلی هغه مقصد باید لاسته راوړي. کله که سړی خپل کور ته ګرځي بیرته ځي نو ډکې منګولې او په جګو سترګو وګرځي. دغه مې خصوصي پیغام دی. مننه ډېره زیاته. کور ودان ډاکټر صاحب. نو احمدي صاحب سره احمدي صاحب ډوډۍ اماده کړې لاړ شو ډوډۍ ته او د ډوډۍ څخه وروسته فکر کوم داسې یو میله ده اتڼ دی څه دي خو په خوشحالۍ به لمانځو. د اختر لومړۍ ورځ ده. راځئ زما سره. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته مو په فرانسه کې له خپلو افغانانو سره چمتو کړه. تر بیا چې زه اکبر صافی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویه لاس سپارم. ښاد او بریالي اوسئ
او تلپاتې سوله په افغانستان کې او تلپاتې خوشحالي په افغانستان کې د ټولو دوستانو د بیا هم اختر مبارک شي. خوشحاله او آرام اختر ولرئ. Gracias.